سلامونه ټولو خویندرونو ته. نن یو ځنګل ته راغلی چې هر طرف ځنګل دی، یو طرف اوبه دي او بس ډېره خوشګواره علاقه ده چې نه پکې ګرمي ده او نه پکې یخني. صحت دپاره هم دا ځایونه ښه دي، تاسو هم ورته ځئ او جوړ یې کړئ. اول یې جوړ کړئ داسې ځایونه، داسې سیمې، او دا په اوبو باندې جوړیږي او اوبه هغه اوبه چې ښکته روانې دي او ډېر زیانونه د ځانه سره لري. نن یې څو کسان وړي وو، دا ګوره لندې اوبه دي او ډېر ژوي د ځانه سره وړي، ډېر فصلونه د ځانه سره وړي او ډېر د میوو نیالګي د ځانه سره وړي او ډېرې ځمکې خرابوي او داسې نور کڅه یې وړي. نو هغه اوبه تاسو کولی شئ چې مهار کړئ او هغه په یوازې سټه چې ګینټه او بیلچه او ایم هم په اوږه ایښئ، په دې باندې نه کږي، بلکې دا ټول د خپل کلي کلیوال وروڼه، بلکې خویندې، تره زامن، ګاونډیان او د خپلې قریه او د ولسوالۍ خلک، بلکې د ولایت خلک، ټول به د ځانه سره کوئ. او ځکه زموږ مشران وایي چې یو امسا امسا ګېډی، نو په یو ځان باندې هېڅ نه کېږي. دا هر څه چې کېږي په شریکه باندې کېږي، په یووالي باندې کېږي، په همغږۍ باندې کېږي. نو لاسونه سره یې ورکړئ، ځانونه آباد کړئ، کورنۍ آبادې کړئ، خپلې سیمې آبادې کړئ، خپل هېواد آباد کړئ او بیا د ګاونډیانو سره مرستې وکړئ. دا مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.